زما د مخکنی ویډیو مقصد دا د ډېر ملګري دا فکر کوي چې زمونځ او دس پکې ډېر یادوم چې دا ولې کوي نه د مونځ او دس نه بغیر خو زمونږ او ستاسو کار نه کېږي دا خو په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی چې تر څو ژوندي یو تر څو ځان پېژنو چې موږ انسانان یو دا به کوو ځکه چې اولین حکم د مونځ او بیا روژه او زکات او حج دی خو زما د دې عبادتونو د دې ذکرونو تلاوتونو مقصد دا دی چې زمونږ او ستاسو بنیاد ډېر کچه دی ډېر خام دی زمونږ او ستاسو عقیدې ډېرې خامې دي موږ او تاسې مشرکین یو خو ځانونه نه پېژنو څوک راته وایي نه موږ او تاسې نن د لرې نه ډېر ښه معلومیږو خو پخپله یو په بل کې ټولنې کې چې یو په هغه ماحول کې چې یو بل ته نه وایو موږ او تاسې هر یو مشرک یو موږ او تاسې هر یو خدای پرېښی دی بل چا پسې روان یو هغه چې هر څوک یې ګورئ خدای پاک قرآن پاک کې چې کله مشرکینو ته وایي کافرینو ته وایي چې تاسو راوړئ داسې یو مثال راوړئ داسې یو کتاب راوړئ داسې یو څوک راولئ چې زما د بیلګې زما د کتاب په څیر وي نشي کېدی هغه داسې نه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وایي داسې څوک بیا وایي چې نشته نو داسې نه دی ویلي چې پیغمبر راولئ هیڅوک نشته دی خو موږ او تاسې داسې خلک رانیولي دي عزیزانو چې موږ او تاسې په خپله مشرکین یو موږ او تاسې څوک مفتي پسې روان یو څوک ملا پسې روان یو څوک ملک پسې روان یو څوک خان پسې روان یو څوک زورور پسې روان یو څوک پیر پسې روان یو څوک مرید پسې روان یو چا پسې چې روان یو زمونږ او ستاسې عقیدې ډېرې کمزوري دي نو زمونږ او ستاسو د ایمان هغه بنیاد هغه نیلې هغه تاداونه چې کمزوري یو د پاسه خو زمونږ او ستاسو یعنی تاداونه دومره خام دي که لږ باد ور باندې راشي هر څه راغورځېږي لیکن پاس چې کوم دي موږ ښه رنګونه ورکړي دي او ښه بلخانې هم په جوړې کړي دي او ښې کړکۍ هم پکې کړي دي مطلب مدا دی چې نفلونه او ذکرونه او تلاوتونه لیکن هغه په کوم شي باندې چې دا ویلیار دي دا ستاسو اعمال دا دومره خام دي دا دومره خام دي چې لږ شی په راشي هر څه غورځېږي بیا زمونږ او ستاسو فکر خدای طرف ته نه ځي بیا هغه انسان طرف ته زمونږ او ستاسو فکرونه ځي نو که موږ او تاسې په حق باندې ونه درېږو دغه منځونه دغه روژې دغه زکاتونه موږ او تاسو ته ګټه نه راکوي او زما د خبرې مقصد دا نه دی چې ګوندې دا پرېږدو نه د دې په خاطر خپل اعمال خپل عقیده جوړه کوي تر څو مو عقیده سمه مضبوطه وي په حق باندې ولاړه وي په الله باندې ولاړه وي که ټوله دنیا یو طرف شي زه یوازې پاتې شم زه به د خدای په طرف ولاړ یم او زه به د خدای خبره کوم او زه به د وحده لا شریک خبره کوم منافقت به نه کوم د منافقت مشرک غاصب خائن او د درغلګر په څنګ کې به نه ودرېږم السلام علیکم ورحمت الله